ښځو ته په خوب کې څنګه شیطان راځي. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. امید لرم چې په دې مهمه ویډیو کې به تاسو تر پایه راسره پاتې شئ، او که چینل مو نوي سبسکرایب نو مهرباني وکړئ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو، د پټو رازونو په دې ویډیو کې درته د ښځې د یو ډېر پټ راز په اړه معلومات درکوو. آیا ښځو ته هم په خوب کې شیطان راځي؟ په دې اړه یوه پوښتنه شوې ده. پوښتنه: که چیرې یوه ښځه د شپې یو څوک په خوب کې وویني چې جما ورسره کوي، خو کله چې راویښه شي مني یا مایع ورنه نه وي خارج شوي، غسل پرې لازم دی او که نه؟ او بل غواړم چې پوه شم چې د احتلام او خلاصېدو ترمنځ فرق څه شی دی، او آیا ښځه هم احتلام کیږي؟ مطلب خوب کې ورته شیطان راځي او که نه؟ ځواب: که څوک یو خوب وویني چې جما کوي ولې مني ورنه خارج نشي نو پر ده غسل نشته. خو کله داسې کیدی شي چې د شپې مني وچ شي او پر لباس د نم او لوندوالي اثر نه وي، نو باید په دقت سره خپل پرتوګ وګوري چې د مني اثار او علایم خو به پرې نه وي. نو که د مني اثر نه لیدل کېده نو پر ده غسل نشته. د ښځې احتلام هغه د نارینه په شان دی. که اوبه ورنه خارجي شوي وي نو غسل پرې فرض دی، او که نه نو غسل پرې نشته. له ام سلمه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې وایي: ام سلیم وویل: یا رسول الله، الله جل جلاله له حق نه حیا نه کوي. آیا ښځه هم باید غسل وکړي کله چې احتلام شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل: هو، کله چې اوبه یا مني وویني. د احتلام او انزال ترمنځ فرق دا دی چې احتلام په خوب کې وي، یعنی شیطان غولول چې په عامه اصطلاح کې ورته وایي، او انزال په هره طریقه چې انسان نه مني خارج شي، که هغه په جما سره وي، که د لاس په واسطه یا په بله وسیله باندې انزال ترسره شي. دوستان، امید لرم چې معلومات مو حاصل کړي وي، خو که بیا هم تاسو په دې اړوند کومه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، موږ سره یې په کمنټ کې شریکولی شئ. دا ویډیو لیدلو مو مننه.